حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين صدق الله العظيم. دا جی د دې سورت نوم دی جاسیه او دا په مکه معظمه کې نازل شوی دی. سورة الجاسیة مکیة وهي 37 آیتا او په دې سورت کې 38 آیتونه دي و 4 رکوعات او 4 رکوګانې دي پکې. د دې سورت نوم چې دی جاسیه دی او جاسیه په عربی کې ویل کېږي پړ مخې پراته په زنګنونو باندې پړ مخې چې یو سړی پروت هغې ته ویل کېږي په عربی کې جاسیه. او دا به په دې صورت کې به د قیامت هغه صح حالات پر بیانېږي به چې د قیامت په ورځ به دا کافران دغه ډېرې سختې د لاسه او دغه ډېر عذابونو د لیدو د وجې نه به صرف دي پړ مخې به پراته وي، په دې زنګنونو باندې به پړ مخې به پراته وي. نو د دې د وجې نه دې صورت لیسه دی لکه جاسیه نومې ورله ایښودی دی. اول د دې ابتدا په دې صورت کې بسم الله ذکر ده. بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمه ډېره برکتي کلمه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی فرمایي چې څوک یو کار په بسم الله سره شروع کی هغه کار به په خیر سره سرته رسیږي او کم کار چې په بسم الله سره شروع نشي نو هغه کار به څه دی حضور علیه السلام فرمایي هغه به ناتمام وي، هغه به لنډی بوچی وي، هغه به نه پوره کیږي. او بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمه دا جنتی کلمه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه باندې د الله ملاقات ته تلو بر اسمانونو ته نو حضور علیه السلام سره حضرت جبریل علیه السلام مو نو حضرت جبریل علیه السلام او رسول الله مبارک دواړه روانو په جنتونو کې ګرځېدل. نو په جنتونو کې 4 نهرونه دي، 4 نهرونه دي، یو د شرابو دی، یو د پیو دی، یو د شاتو دی، یو د اوبو دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو ویل په دې جنت کې چې دا 4 نهرونه دي نو دا د کوم ځای نه را شروع شوي دي، د دې سر کوم ځای کې دی؟ نو حضرت جبریل علیه السلام ورته ویل چې حضرت ما ته خو هم پته نه لګي خو راځه د دې نهرونو په دې غاړه غاړه به ځو. نو روان شول، حضور علیه السلام هم روان شو، حضرت جبریل علیه السلام هم روان شو. نو دې دواړو داسې مزل کولو نو داسې د نور یو ګمبت را ورسېدو. نو چې کله هغه د نور ګمبت ته د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم وردننه شو چې وی کتل نو په هغه ګمبت کې مخامخ یوه تخته لګېدلې او په هغې تختې د پاسه دا کلمه بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شوې وه. واعظ سعید نوم یو کتاب دی، په هغه کتاب کې دا شته دی دا حدیث. او بیا پکې دا هم لیکلي دغه کتاب کې چې په دې بسم کې چې دا کم میم دی با سین میم دی که نه نو یو نهر د الله په قدرت باندې سره د دې بسم د دې میم نه جاری شوی دی او یو نهر په دې جنت کې چې دی د الله په دې نوم کې چې د آخر کې دا کمه دا وړه ها ده دا چرګې ها نو یو نهر د دې نه څه دی جاری شوی دی او یو نهر د الله په قدرت باندې په جنت کې الرحمن کې چې دا په منځ کې کم میم دی میمو نو یو د دې نه جاری شوی دی او یو نهر د الله په قدرت په دې جنت کې الرحیم کې چې دا کم میم دی نو یو د دې نه جاری شوی. نو حضور علیه السلام وی دا کلمه لکه ډېره برکتي ده، دا ډېره د برکت کلمه ده. څوک چې دا بسم الله الرحمن الرحیم 786 مرتبه دا ولیکي یا 786 مرتبه دا ووایي خو په شرط دی چې په توجه سره او په اودس سره قبلې ته به مخ وي.
د هغې نه پس چې دی کوم شرعي سوال د الله نه کوي الله پاک یې ډایرکټ وله قبلوي. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم 786 مرتبه چې دی دا وی الله جل شانه د دې بسم الله د برکته د شرعي سوال څه دی لکه چې کم جایز سوال وي دا بردر پار الله قبلي به خبره باندې پیښ شوه لکه نو دا ډېره برکتي کلمه ده دا بسم الله. بسم الله نه بعد بیا په دې صورت کې حامیم ذکر دی. حامیم چې دی دا د حروف مقطعات نه دی یا د حروف متشابهات نه دی. د دې په معنی باندې الله ښه پوهېږي د دې معنی باندې څوک نه پوهېږي لکه الله ته د دې معنی معلومه ده د الله نه ما سوا چاته هم د دې معنی څه دی لکه معلومه نه ده. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. اوس ورپسې لکه د قرآن صفت بیانېږي. الله وایي دا کتاب زما د طرف نه نازل دی. الله وایي دا کتاب سری دا زما د طرف نه نازل دی. حضور علیه السلام د مکې خلکو ته د مکې خلکو دا قرآن چې نازل دی ویل دا داسې ذات د طرف نه نازل دی چې هغه غالبه دی غالبه او د داسې ذات د طرف نه نازل دی چې هغه د حکمتونو ډک دی. داسې ذات دی چې دا هر یو شیز د هغه په قبضه کې دی الله جل شانه. ان فی السماوات دا کتاب دا قرآن د داسې ذات د طرف نه نازل دی چې د هغه بادشاهي په اسمانونو هم ده والارض په دې ځمکه هم ده. د دې دنیا دا مجازي بادشاهان د صوبې مشر او د ضلع مشر او د ملک مشر دا مجازي بادشاهان دي. دا څه وخته پورې نن یو سبا بل حقیقي بادشاه د دې ټولې دنیا بادشاه خو الله دی. د دې ټولې دنیا د دې ټولو مخلوقاتو د دې هر یو شي حقیقي بادشاه هغه الله دی. داسې بادشاه دی زمونږ داسې رب دی زمونږ داسې بادشاه دی چې په سماوات په اسمانونو هم بادشاهي ده والارض په دې ځمکه باندې هم څه دی بادشاهي ده. لآیات للمؤمنین او د الله د قدرت ډېرې نښې دي دپاره د چا لکه د مؤمنانو. بیا د الله جل شانه د قدرت یو بل دویم صفت دا بیانېږي وفي خلقکم او د ستاسو په پیدا کولو کې. انسان خپل ځان ته سوچ وکړي چې موږ او تاسو الله تعالی پیدا کړي. انسان د مردار او د بدبو د پلیت اوبو نه الله پاک د ښایسته انسان پیدا کړي په خپل قدرت سره. بیا د دې انسان چې دی د په یو تیاره کې څه دی 8 میاشتې کال په یو تیاره کې دننه دی تیر کړي او په دې تیاره کې څه دی الله پاک دی انسان ته څه دی رزق ورکوي. دا د انسان حقیقت دی. بیا د ماشوم پیدا شي نابالغ بیا بلوغ ته ورسیږي بیا هغې نه پس واده وشي بیا بوډا شي بیا وفات شي. دا د انسان څه دی لکه حقیقت دی. نو الله وی ما یبث من دابة الله وی هغه څه چې کوم خواره کړي دي ما په دې ځمکه باندې هر قسمه زنده سر هغه زناور دي چرند پرند دي یا دا شان حشرات دي دا میږي دي ماران لړمانان دا هر یو شیز الله پاک څه په خپل قدرت پیدا کړي. دا ماران لړمانان دا الله ولې پیدا کړي؟ مار ته څه ضرورت چې الله پیدا کړي؟ دا مار لړم هم الله پاک د انسان د پیدې دپاره پیدا کړي. یو کتاب کې مې به اوس کتل دا مار لړم چې الله پیدا کړی دی د انسان د پیدې دپاره د انسان پکې څه فایده ده؟ موږ ویله کې دا خطرناک شی دی ټک چلی زهریله شی دی بالکل دا زهریله شی دا مار لړم چې الله پیدا کړي دا هم د انسان د پیدې دپاره دي. په دې فضا کې په دې ماحول کې څه دي په دې فضا کې ګنده هواګانې دي داسې ګنده هواګانې چې هغه انسان نشي برداشت کولی او د هغې دپاره الله پاک په خپل قدرت دا ماران لړمانان پیدا کړي. دا ماران لړمانان هغه ګنده هواګانې د دې فضا نه راکاږي. دا ګنده هواګانې څه دا ماران لړمانان ترې راکاږي نو موږ ته څه دی لکه پاکه هوا څه دی دا موږ ته میلاویږي. دا پاک اکسیجن موږ او تاسو تیرو دی بدن ته. نو دا ټول د الله په قدرت دا مار لړم هم الله پاک د انسان د پیدې دپاره پیدا کړی. هلکه هسې نه سبا یې راونیسئ ګورئ ځان به ترې بچ ساتئ ګورئ ها پوه شوې لکه دا ماشي ته وګوره ماشي دا ماشي دا حشرات دا ګنده دا ماشي چې دا هم د دې هوا نه څه دي ګنده چې کومې د غلازت ډکې هواګانې دا ټولې دا راکاږي د الله په قدرت. دا ټول الله پاک د انسان د پیدې دپاره پیدا کړي. څلورم نمبر صفت د الله د قدرتونو واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء. الله وی د اړول د شپې او د ورځې شپه راله دې نه مخکې اوس ورځ وه
شپه راغله دا شپه چا راوسته؟ دا الله راوستله. داسې څوک نشته د الله په مقابل کې، او نه به راشي او نه به څوک دا تصور کړي چې د دې شپې په دې منځ کې څه ورځ راولي. نه 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 نه، دا ټول سره د الله په قبضه کې دي. شپه الله راولي، ورځ الله راولي. الله وایي دا ټول هر څه چې زما دي، الله وایي دا ټول هر څه زما په قبضه کې دي. نو ای بنده ما ته رجوع وکړه. الله وایي ما ته رجوع وکړه. الله وایي ما سره تعلق جوړ کړه. ګورې جی سبق ته بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د الله په نوم چې بې حده مهربان او نهایت رحم والا دی. حامیم. الله ښه پوهیږي د دې په یقیني معنی باندې. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. نازلېدل د کتاب دی د الله غالب او د حکمتونو والا د طرف نه. ان فی السماوات والارض، بشک چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې لآیات للمؤمنین، ډېرې نښې د الله د قدرت دي د ایمان والو د پاره. وفي خلقکم وما یبث من دابة، او ستاسو په پیدا کولو کې او د هغه څه په پیدا کولو کې من دابة چې الله خواره کړي دي د زناورو نه آیات نښې دي لقوم یوقنون، د هغه قوم د پاره چې یقین کوي. واختلاف اللیل والنهار، او د شپې او د ورځې په بدلون کې. وما انزل الله، په هغه څه کې چې نازل کړي دی الله تعالی من السماء، د اسمان نه. رزق، هغه پاکیزه رزق د باران په ذریعه سره، یا باران فاحیا به الارض، بیا ژوندی کړه الله تعالی په دې باران سره د ځمکه. بعد موتها، پس د مرګ د هغې نه. وتصریف الریاح، او په اړولو راړولو د هواګانو کې آیات ډېرې نښې دي لقوم یعقلون، د پاره د قوم چې پوهیږي. تلک آیات الله، دا د الله خبرې دي. نتلوها چې مونږ لولو علیک پتا باندې بالحق صحیح صحیح. فبأي حدیث بعد الله، پس په کومه خبره پس د الله نه. و آیات، او د هغه د آیاتونو نه یؤمنون، دوی یقین کوي. ویل، هلاکت تباهی ده لکل افاک اثیم، هر دروغجن د پاره تباهی ده. یسمع آیات الله، چې اوري خبرې د الله. تتلا علیه، چې لوستې شي په ده باندې. ثم یصر مستکبرا، بیا دې عزت کوي تکبر کوونکی وي. کأن لم یسمعها، گویا کې چې د نوي اورېدلې دی لره. فبشره بعذاب علیم، نو زیر ورکړه دته د عذاب دردناک. واذا علم من آیاتنا، او کله چې خبر شي دی زمونږ د خبرونه شیئا پس شیز باندې اتخذها هزوا، نو اونیسي دی هغې لره په ټوکو سره دغه خلک. اولئک لهم عذاب مهین، د دوی دپاره دی عذاب سپکوونکی. من ورائهم جهنم، شاته د دوی نه دوزخ دی. ولا یغني عنهم ما کسبوا شیئا، او پیدا به ورنه کړي دوی ته د دوی هغه څه چې دوی کړي دي شیئا د هېڅ څیزه. ولا ما اتخذوا من دون الله، او نه به پیدا ورکړي دوی ته هغه څه چې نیولو دوی سوا د الله نه اولیاء دوستان. ولهم، او د دې دپاره عذاب عظیم، عذاب لوی دی. هذا، دا هدایت دی. هذا هدن، دا هدایت دی. والذین، واکسان کفرو چې کفر یې کړی دی بآیات ربهم، په آیاتونو د خپل رب باندې. لهم، د هغوی دپاره عذاب، عذاب دی. من رجز علیم، سخت او دردناک. صدق الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا الله مونږ چې کوم درس وکړو په خپل دربار کې قبول کړي، او خدای پاک مونږ ټولو ته په اجرونه ثوابونه را نصیب کړي. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. عرفان دپاره دعا وکړي، یا الله د عرفان مغفرت نصیب کړي. خدایه د قبر منزل ورته خدای ته آسان کړي. خالق العزال د عرفان د قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي. یا الله د عرفان وارثو ته بچو ته یا الله صبر جمیل عطا کړي. خالق العزال ستا بنده او ستا نیک بنده و یا الله
ته یا الله مغفرت نصیب کړي، یا الله مغفرت نصیب کړي. کومه بیماری چې کړې به خدای پاکه بیماری د ګناهونو د معافی ذریعه وګرځي. بچو ته وارثو ته مور ته یا الله صبر جمیل ورکړي. اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبیبک ونبیک ورسولک وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.